ګرانه وروره دا دنیا د تیارو ډکه ده د وسوسو غمونو او فتنو ډکه ده خو الله جل جلاله موږ ته 5 څراغونه راکړي دي چې زموږ ایمان روح او ژوند ته رڼا ورکوي راځه چې دا څراغونه یو په بل پسې ولولو او خپل زړه ته نور ورکړو لومړنی د قرآن رڼا قرآن یوازې یو کتاب نه دی دا د ژوند لارښود د زړه درمل او د روح غذا ده الله جل جلاله فرمایي دا یو بابرکته قرآن دی چې موږ نازل کړی تر څو خلک پر آیاتونو فکر وکړي که ته هره ورځ یوازې 15 دقیقې قرآن ولولې ته به حیران شې چې ستا زړه څنګه نرمیږي او روح دې څنګه ارامېږي دوهم لمونځ د زړه اکسیجن لمونځ د مسلمان د ژوند اساس دی دا د خالق سره د وصل پاتې کېدل دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لمونځ رڼا ده کله چې ته لمونځ کوې تا ته الله جل جلاله مستقیم غوږ نیولی وي راځه خپل لمونځونه داسې ادا کړو لکه وروستی لمونځ چې مو وي دریم استغفار د بارونو لیرې کول موږ ټول خطاګانې کوو خو دروازه خلاصه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې استغفار ته دوام ورکړي الله به د هر غم نه ورته خلاصون ومومي دا 3 کلمې کولی شي ستا تقدیر بدل کړي صدقه پټه خزانه صدقه یوازې پیسې نه دي دا مسکا مهرباني یو ښایسته کلام هم صدقه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه اوبه چې اور مړ کړي یو غریب ته ډوډۍ ورکړه یا خپل ګاونډي ته مرسته وکړه ثواب یې بې حسابه وي پنځم د مور او پلار رضا د جنت دروازې خلاصېږي هغه چې مور او پلار خوشحاله وي الله جل جلاله فرمایي اف هم مه وایه د مور مخ ته نن ورځ زنګ ووهه خپلې مور ته یا غېږه ورکړه خپل پلار ته دا ښایست ستا د جنت سبب شي ګرانه وروره دا 5 څراغونه قرآن لمونځ استغفار صدقه او د مور پلار رضا دا ستا د ژوند مسیر ته رڼا ورکوي ته یوازې نه یې الله جل جلاله هر وخت له تا سره دی یوازې یو ګام واخله د هغه خواته هغه به درته زر ګامه راشي السلام علیکم ورحمة الله